دا چې بې وخته زی راځي زینا زینا پیجنی دا چې بې وخته زی راځي زینا زینا پیجنی دا چې بې وخته زی راځي زینا زینا پیجنی آسمستا دا دی یادونو مخنیوی پکار دے آسمستا دا دی یادونو مخنیوی پکار دے دی معاشرہ کی د ظلمونو مخنیوی پکار دے. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو سوړیزی پایان علاقه ده او دلته زمونږ ډېر ښه ملګری ادبي ملګری اسیم پښتون صاحب ژوند کوي ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري اواز ډېر ښکلی دی ترنم ولا خلک خوښوي. نن به د دې سره د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو بیا به د کلامونه هم اورو اوسي ترنم به هم اورو. پښتون صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. غازي نادان صاحب ستاسو هم یو جهان مننه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلی او مونږ تاسو په دغه خپل شیشه باندې ملګرو ته متعرفي کوو. نو ستاسو یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه. پښتون صاحب دا راته ووایي چې د خپلې شاعرۍ آغاز د کله کړی؟ نادان صاحب ما خو د شاعرۍ آغاز د 2017-18 دغه مین شروع کړی و او تر دې ته دغه لږ ډېره شاعري ده چې کوي د پښتو ادب دپاره. صحیح ده. څومره لیکلي دي او ادبي استاد دي څوک دي؟ نادان صاحب د ترتیب خو د هغې معلوم نه دی چې څومره لیکل شوي دي خو استاد چې کوم دی نو هغه محترم زید خاموش صاحب دی او بل استاد چې د هغې نه مخکې کوم و نو هغه مدد خان مدد صاحب و. ټیک ده. ادبي غونډو له ستاسو تلې راغلي کېږي که نه؟ او جی ادبي غونډو له خو ځو چونکې زموږ خپله غونډه هم الفت پښتو ادبي جرګه داسې نورې چې کوم یو دي د ګلورین پښتو ادبي جرګه داسې یو څو نورې هم دي کلندر بابا پښتو ادبي جرګه دغه له تګ راتګ کوو. صحیح ده. کلامونه اورو او ترنم به هم داسې لږ غونته اورو. ډېره زیاته مننه به. نادان صاحب څه شعرونه خواره واره شعرونه چې د غم او درد د لاسه ښه خراب شو د غم او درد د لاسه ښه خراب شو د چا په یاد کې مې مازغه خراب شو. ډېر ښه. د غم او درد د لاسه ښه خراب شو د چا په یاد کې مې مازغه خراب شو تا پسې دومره مې جړلي دي چې په خپلو اوښکو مې باڼه خراب شو. تا پسې دومره مې جړلي دي چې په خپلو اوښکو مې باڼه خراب شو او څنګه د مینې تودې ولیدلو څنګه د سترګو کې رانجه خراب شو. یاره تعجب دی سړی څه ووایي چې مونږ خراب شو نو هر څه خراب شو. او یو څو شعرونه به درته نور ویم نادان صاحب چې ټایم راکوي یاره چې یو ستا تصویر یو مې ارمانو لیونیا یو ستا تصویر یو مې ارمانو لیونیا صحرا خوش میدان او شرق بارانو لیونیا دا تا چې په بلا ظلمونه کړي خانه صحیح ده چې غریب و خو انسانو لیونیا د تن وینې یې درکړي خو بیا یې هم خپل نشوي په دې خبره تا سره خو ورانو لیونیا او دا ته وي چې تا سره سړیه قدر نه و دا ته وي چې تا سره سړیه قدر نه و پښتون خو ګنې هر چا باندې ګران و لیونیا. او نادان صاحب یو دو شعرونه درته نور وایم چې سړیتوب میرانه نیمه زندگی خوري سړیتوب میرانه نیمه زندگی خوري د چا یاد راله د ګل غوندې ځواني خوري. نه پوهېږم چې انسان که زناور دی څو کسان دی او په لاره کې بچي خوري. او یو څو ماټ ګوټ شعرونه به د ترنم کې ووایم چې د هغې نه مخکې به یو دوه درې شعرونه رباعي کې چې ځان تکې نما صفا خبرې وکم زندګۍ باندې بلا خبرې وکم په محفل کې
یو سړی خوله خوله شي په محفل کې چې زه ستا خبرې وکم نو نور کامونو ته زه نورې کیسې وکړم نو نور کامونو ته زه نورې کیسې وکړم خو پښتون ته د رڼا خبرې وکړم دلته د بنګو شرابونو مخنیوی پکار دی دلته د بنګو شرابونو مخنیوی پکار دی دې معاشره کې د ظلمونو مخنیوی پکار دی دې معاشره کې د ظلمونو مخنیوی پکار دی دلته د بنګو شرابونو مخنیوی پکار دی دې معاشره کې د ظلمونو مخنیوی پکار دی داسې ورځ نه وي چې په ما دې ستم نه وي کړی داسې ورځ نه وي چې په ما دې ستم نه وي کړی داسې ورځ نه وي چې په ما دې ستم نه وي کړی یار نور ستا د ستمونو مخنیوی پکار دی یار نور ستا د ستمونو مخنیوی پکار دی دې معاشره کې د ظلمونو مخنیوی پکار دی نادان سے دا تاسو ډالې چې ګستاخی پاکې د نوم انسانیت شوي وي چې ګستاخی پاکې د نوم انسانیت شوي وي چې ګستاخی پاکې د نوم انسانیت شوي وي یاره د داسې کتابونو مخنیوی پکار دی یاره د داسې کتابونو مخنیوی پکار دی دې معاشره کې د ظلمونو مخنیوی پکار دی بدرنګو راشئ ټول راټول شئ او خپل حق وغواړئ بدرنګو راشئ ټول راټول شئ او خپل حق وغواړئ بدرنګو راشئ ټول راټول شئ او خپل حق وغواړئ د ښکلو ښکلو د نازونو مخنیوی پکار دی د ښکلو ښکلو د نازونو مخنیوی پکار دی دې معاشره کې د ظلمونو مخنیوی پکار دی دا چې بې وخته ځي راځي زینا زینا پیژني دا چې بې وخته ځي راځي زینا زینا پیژني دا چې بې وخته ځي راځي زینا زینا پیژني آسې مستا دا دې
یادونو مخنیوی پکار دے آسم استادا دی یادونو مخنیوی پکار دے دی معاشرہ کی د ظلمونو مخنیوی پکار دے دلتا د بنگو شرابونو مخنیوی پکار دے دی معاشرہ کی د ظلمونو مخنیوی پکار دے. ډېر ښه ډېر زبردست. یو څو شعرونه راته نور ووایه نو بس بیا به په تش لیدو باندې خو مینه د زړګي نه راځي چې خیال رنګین نه وي غزل کې رنګیني نه راځي المیه دا ده چې ته خوږ وې ځکه راغلم درله المیه دا ده چې ته خوږ وې ځکه راغلم درله المیه دا ده چې ترخو له خو میږي نه راځي او ته رانه غواړي چې په خپلو لاسو یې جوړ کراله ته رانه غواړي چې په خپلو لاسو یې جوړ کراله زه خو زرګر نه یم چل د میخکي نه راځي او څو ورځې ژوند دی په خندا او خوشحالۍ یې تیر کا څو ورځې ژوند دی په خندا او خوشحالۍ یې تیر کا یو ځل چې لاړه شي په بیرته زندګي نه راځي او نادان صاحب دوه شعر راته ووایه بس بیا به ډېره مننه کوي پروګرام راختم دغه دوه شعرونه نور باندې خپل پیغام هم ورکړه ډېره مننه دغه دوه شعرونه به درته نور ووایم چې درې شعرونه دي چې په دې تصویر کې د خندا څه دي خطه ووایه په دې تصویر کې د خندا څه دي خطه ووایه ما سره غمه بېلتا څه دي خطه ووایا او ما خو په ټوکو کې انکار د محبت ته وکړو ما خو په ټوکو کې انکار د محبت ته وکړو جانان دې کې د جړا سدي خطه ووایا مختصر پیغام ورکړ ورې رمانه نادان صاحب ملګرو ته دا خواسته چې خپل هم جون وکي نور خلق هم جون ته پریدي خپل مینه وکي نور لم مینه ورکي دغه لنډ شان پیغام دی ډېر زیاته مننه تاسو هم یو چهر مننه اسیم پښتون صاحب تاسو موږ سره واورېدو په دې هیله چې د دې د شعرونو ترانو بس تاسو خوښ شوي ښه د باد بریالي اوسئ